حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ورځ ډېر وږی وم او د ولږې په سبب زه د جومات نه راووتلم. حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه د کمې ورځې نه چې په اسلام باندې مشرفه شه او بیا یې مدینې منورې ته هجرت وکړه، د دنیا ټول کارونه ابي هریره پرېښودل، صرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای ګرځېدل ابو هریره غوره کړه. د ابو هریره ټول ژوند په مسکنات، په فقر او په ولږه کې تیریده. ابي هریره فرمایي چې زه به د ولږې په سبب د ضعف حالت ته ورسېدم چې د ولږې نه به وغورځېدلم او بې حسه به په ځمکه باندې پروت وم. خلکو به دا ویل چې ابي هریره مریض شوی، په دې باندې د میریانو مرض راغلی دی. خو ابي هریره فرمایي والله په ما کې نه جنون و او نه میریانو، فقط زه به وږی وم. نو ابو هریره فرمایي چې زه ډېر د ولږې د وجې نه د جومات نه راووتلم او په لار کې په دې امید ودرېدلم که څوک د اصحابو کرامو نه تیر شي او زما ولږه وویني، ما خپل کور ته بوځي او څه نه څه خوراک ماته راکړي یا ماته ست وکړي چې ما سره لاړ شي. ابو هریره فرمایي چې زه ولاړ وم چې ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه راووته او تیر شي. ما د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه د یو آیت پوښتنه وکړه. په حقیقت کې هغه آیت زما یاد و، خو پوښتنه مې په دې سبب وه که دی ما ته متوجه شي او ممکن ابابکر صدیق ما ته ست وکړي چې زما سره راځه. خو ابابکر صدیق هغه آیت ما ته وویلې او لاړه. ابو هریره وایي چې زه د ولږې د وجې نه په دې لار ولاړ وم چې بیا حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق راووته. د هغه نه مې هم د یو آیت پوښتنه وکړه. زه په هغه آیت باندې ښه پوم، خو مقصد مې دا و که حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق ما ته ست وکړي او زه ورسره لاړ شم څه نه څه وخورم. خو عمر فاروق هم هغه آیت ما ته وویل او زما نه لاړ. دغه و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جومات نه راووت. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې هم پوښتنه وکړه. رسول الله زما د پوښتنې جواب هم راته وویلې او زما په مقصد باندې هم پوه شه چې زه د ولږې د وجې نه په دې لاره کې ولاړ یم. نو چې کله رسول الله زما په مقصد پوه شه نو ما ته یې چې راځه ما سره. زه هم رسول الله سره روان شو. کله د رسول الله کور ته لاړم نو رسول الله د ټولو بیبیانو په کورونو کې د خوراک پوښتنه کوي، خو یوه بیبي هم په خپل کور کې د خوراک لپاره څه شی نه لري. رسول الله د خپلو ټولو بیبیانو په کور کې د خوراک پوښتنه کوي، خو یوې بیبي سره هم څه په کور کې د خوراک نشته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې ابو هریره زما روژه ده. که فکر وکړئ قدرمنو اورېدونکو، دا د نبوت کور و، دا د رسول الله کور و چې هغه کې په ټولو کورونو کې د خوراک هیڅ شی هم نشته. زموږ او ستاسو کورونه وګورئ، د خوراکي موادو او د نورو سامانونو د ایښودلو لپاره ځای نشته، خو بیا هم موږ د الله شکر نه یادوو، د الله شکر نه ادا کوو، بیا هم تل لپاره په فساد او په منکراتو کې ژوند تیروو. نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه او رسول الله دواړه وږي کېناستلو. لږ وخت وروسته د انصارو د یو کور څخه یو چا په یو کټوۍ کې لږ شیدې راوړې رسول الله ته. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه خوشحاله شوم څه اوس به یو څه ناڅه شیدې زه وڅښم، زما ولږه به پرې ختمه شي. مګر رسول الله راته ویلې چې اهل صفه ټول راوغواړه، اصحاب صفه راوغواړه. اصحاب صفه هغه اصحاب کرام ول چې هغوی نه کور درلودل، نه اقربا درلوده او نه کم کاربار درلوده او نه کمه خواړه درلودل. په مسجد نبوي کې اوسېدل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به دین یادول. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په دغه وخت کې اصحاب صفه اویا کسان ول او هغه هم ټول د ولږې په حالت کې و چې د هغوی حالت زما نه هم خراب و. ابو هریره وایي چې ما خپل ځان سره وویل چې یو کټوۍ شیدې او اویا کسان وږي، ما ته به په دې کې څه راورسیږي؟ دا یو کټوۍ شیدې خو یوازې زما نه بسیږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم راته ویلي چې ته اصحاب صفه او اهل صفه ټول راوغواړه. ابو هریره وایي مجبوره ولاړو. هغه اویا کسان صحابه کرام چې اهل صفه ول هغه مې هم ټول راوبلل. چې کله ټول راغلل نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلي چې دا پیاله یا دا کټوۍ واخله، په ټولو اصحابو باندې دا شیدې وڅښه. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زما تشویش نور هم زیات شو.
ځکه زه ساقي وم او ساقي باید د ټولو نه په آخر کې وڅکي، نو زه پوه شوم چې په آخر کې خو ماته هیڅ څه نه پاتې کیږي، خو د هغې کټوۍ په ګرځولو مې شروع وکړه. اول کس ته مې ورکړې، هغه دومره شیدې ترې وڅکلې چې موړ شي. دویم کس ته مې ورکړې، دریم ته، څلورم ته، په ټولو صحابه و کرامو مې وګرځولې، هغه ټولو اسکرې او ماړه شول. او هغه لوښی په مغه حالت باندې ډک دی، اصلا تشېږي نه. نو اهل صفا ټول ماړه شول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلې چې ابا هریره زه او ته پاتې شوي. نو رسول الله راته ویلې یا ابا هریره تیم وسکه، یعنې ته خو د شیدو په خلاصېدلو باندې یېرېدلی چې زه وږی پاتې نشم، خو ای ابا هریره تیم وسکه. رسول الله 3 وارې دا خبره ابا هریره ته وکړه. حضرت ابا هریره 3 وارې اسکي اما ختمیږي نه پی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تبسم کوي او په شونډو کې خاندي چې ابو هریره ته خو به د دې د خلاصېدلو نه یېرېدلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ځینې معجزې وي. د رسول الله ټول ژوند او ټول حالت په دې باندې دلالت کوي چې هغه د الله رسول دی او د الله برحقه پیغمبر دی. نو قدرمنو اوریدونکو، که موږ او تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند مطالعه کړو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه اخلاق ولولو او هغه ټول صفاتونه چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجود ول، هغه ټول د دې شاهدي ورکوي چې هغه د الله رسول او د الله نبی ده. نو تاسو هم قدرمنو اوریدونکو د زړه د اخلاصه شاهدي ادا کړئ، په خوله او په زړه باندې دا وایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله برحقه پیغمبر دی. د هغه د رسالت او د هغه د حقانیت دپاره الله رب العزت رسول الله ته ډېرې معجزې ورکړې وي. خو هغو کسانو باندې چې الله رب العزت رحم کړی و، الله په هغو باندې فضل کړی و، الله د هغو د ایمان اراده کړې و، هغو ایمان راوړ. اما هغه کسان چې ازلي بدبخته ول، هغه لا هم په مغه خپل کفر، شرک او بدبختي کې پاتې شول، این تر دې چې د دنیا نه هغوی بې ایمانه لاړل. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابعت وکړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین څخه دفاع وکړو او موږ یې په خپلو ځانونو تر هغه پورې عملي او تطبیق کړو تر څو چې ژوندي، ځکه دا هغه حق دین دی. او که د حق